سلامونه جوړ تازه. پاکستان چې د چمپیونز ټرافي کوربه هیواد دی او کوربه هیواد و، په دغو سیالیو کې خپله دویمه لوبه هم وبایلله. په هندوستان یې دویمه لوبه وبایلله او یا په بله وینا هندوستان ماتې ورکړه. هند ونه غوښتل چې پاکستان ته خپله لوبډله واستوي، نو پاکستان مجبور شو چې د دریم هیواد متحد عرب اماراتو ته سفر وکړي او په دوبۍ کې له هندوستان سره لوبه وکړي. هغه لوبه هم وبایلله. په دې بری سره هندوستان سیمي فاینل ته ووت او پاکستان په داسې وضعیت کې واقع دی چې شاید د کوربه په توګه د نورو هیوادونو د سیالیو ننداره وکړي او سیمي فاینل ته د وتلو چانس تقریبا ختم دی. ویرات کوهلي پکې سیلیزه وکړه. دا یې په یو ورځنۍ نړیوال لوبه کې یو 50مه سیلیزه وه او همدغه راز 14,000 منډې هم په دغه فارمټ کې په یو ورځنۍ لوبو کې د پوره کړې. مینوالو ته ده ته د مبارک وي او د په اړه ویل کېږي که مسلسل ښه لوبیږي او مسلسل سنچریانې کوي، نو شاید د ټنډولکر د هند بل لوبغاړي ټنډولکر د 100 سیلیزو ریکارډ مات کړي. الله اعلم. ښه په دې نه غږېږم. اوس په دې غږېږم چې پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان له چمپیونز ټرافي څخه بهر شوی دی؟ هماغسې مې چې ویل په غیر رسمي شکل سره، او که د بي ګروپ دغه جدول ته وګورو نو ښکاري چې پاکستان نور د پرمختګ چانس نه لري. څو فرضیې دي. یو فرضیه دا ده که په بلې لوبې کې نیوزیلینډ له بنګلادیش څخه لوبه ګټي نو نیوزیلینډ به مستقیما د هند سره د بي ګروپ سره کې سیمه فاینل ته وځي. دا یو فرضیه چې د پاکستان د خارجېدو فرضیه ده. دویمه فرضیه پکې دا ده که پاکستان له بنګلادیش څخه لوبه ګټي په آخري لوبه په ګروپي لوبو کې او دا بله لوبه کې بنګلادیش له نیوزیلینډ څخه لوبه ګټي، نو بیا په دې صورت کې د بنګلادیش او د پاکستان هم یوه لوبه کېږي چې دوی هغه په حساب 2 پوینټونه لري. په دې فرضیې کې که نیوزیلینډ بیا له هندوستان څخه هم بایلي لوبه، نو بیا به د دغه درې واړو هیوادونو دوی ماتې شي او یو بری به شي. بیا به نو په دې صورت کې د دوی د منډو اوسط ته کتل کېږي. خو بیا هم ګمان نه کوم چې د پاکستان د منډو اوسط د دومره لوړ وي چې سیمي فاینل ته وځي. شاید نیوزیلینډ د منډو د اوسط په حساب باندې هم سیمي فاینل ته وځي او پاکستان او بنګلادیش کور ته لاړ شي. که بنګلادیش د پاکستان نه هم لوبه ګټي، د نیوزیلینډ نه هم لوبه ګټي او بیا نیوزیلینډ له هند نه لوبه ګټي، بیا به نو د بنګلادیش او د نیوزیلینډ رنډیټ ته کتل کېږي. بیا به په هغه صورت کې به د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمي فاینل لپاره یو هیواد غوره کېږي. بیا هم پاکستان ته چانس نشته. ډېره سخته فرضیه ده او ډېره داسې ککلیچنه اغزنه له ستونزو له لانجمو له کږلوچینو او پیچمو ډکه لاره ده د پاکستان لپاره. خو هغسې چې د دې کپټان محمد رضوان له لوبې وروسته په پریس کانفرنس کې وویل چې بیا هم یو فرصت شته. ده وویل چې زما دا نه خوښېږي چې په نورو لوبډلو باندې نتایجو باندې موږ تکیه ووسیږو او د هغوی د نتایجو په اساس موږ ته د پرمختګ لاره پرانیستل شي. دا مې نه خوښېږي. خو بیا هم وویل چې یو چانس شته ورته. په هر حال د چمپیونز ټرافي په تاریخ کې، بیا هم وایم د چمپیونز ټرافي په تاریخ کې پاکستان لومړی هیواد شو چې کوربه هم دی او د خپلې لوبې لپاره دریم هیواد ته سفر کوي. نو وګورو چې دا را روانې 2-3 ورځې چې دي، دا لوبې چې دي د پاکستان په ګټه څومره تمامیږي او دا نتایج څومره د پاکستان په تاوان تمامیږي. په دې لوبو باندې به خبرې وکړو. خو هندوستان لومړی هیواد شو چې د چمپیونز ټرافي سیمي فاینل ته ووت. په هر حال د افغانستان په لوبو باندې به بل وخت خبرې وکړو او د بري دعاګانې به کوو. زه پوهېږم چې د افغان کرکټ ډېر مینوال به خفه او خواشیني وي، خو کرکټ داسې یوه لوبه ده چې همیشه هغه وروستي باله پورې هم ته هیله ساتلی شي چې ته به لوبه ګټې. نو د افغانستان د بري دعاګانې به کوو. ډېرو سختو ټیمونو سره مو لوبې دي، نو په هغه باندې به بل وخت خبرې کوو. مننه.